اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ملیشیا په پښتنو باندې او زما په ټولو مسافرو باندې د مینې خلوص ډک سلامونه. مسافرو په کوم ځای کې چې ژوند کوئ الله تعالی مو تل ښاد او آباد او بریالي ساته. زه د مانځه نه وروستو اوده شوی وم او اوس راپاڅېدم، یو بیان مې وکوت او بیان راله راغی، نو دا ما مناسب وګڼله چې زه راشم او تاسو ته د خوشخبري درکمه چې زمونږ سوره مسافر رونه په ملیشیا کې ایلیګلی نن سبا زیات تر خلک د نمبر د راغستو په چکر کې دي، زمونږ زیات تر خلک د دغه په چکر کې دي، د یو دفتر ته ټلیفون بل دفتر ته ټلیفون او څوک یو خبره خوري څوک بل خبره خوري. په هغه سلسله کې نن الحمدلله د جابتن امیګریشن ملیشیا کم مشر چې دی جنرال ډایرکټر د هغه سره تیمپالن منتری ډالام نیګری داتو سری اسماعیل محمد صاحب هغوی کیلای ته تللي وو، کیلای ته دوره کړې وه او هلته یې یو پروګرام سیټ کو زموږ د ټولې ملیشیا کې چې څومره ایلیګل مسافر ژوند کی د هغوی دپاره یو سیستم سیټ کو. په هغې باندې به زه تاسو سره په تفصیل باندې خبرې کوم، د هغې په طریقې کار به تاسو زه پوه کوم او بل دا مهرباني وکړئ زه د خپلو مسافرو ته دا درخواست کوم چې دا کوچري پرس کو تاسو په یوه خبره باندې نه پوه شوي نو موږ ته بار بار وټساپونه مه کوئ. دا پروګرام زموږ په دې پیج باندې پروت نو ریوس کوئ او بیا یې ګورئ. که په یوه خبره باندې تاسو نه پوه شوي نو تاسو به پې امید لرم چې پوهیږئ. بیا د دې نه علاوه تاسو مهرباني وکړئ دا پیج د سره لایک کړئ، مخې ته نورو ملګرو ته م وایئ چې هغه لایک کړي. زموږ پکې مطلب دا دی چې زموږ د اواز ټولو مسافرو ته رسي او ټول مسافر د دې نه مستفید کیږي. اوس راځو خبرې کومه ضروري خبرې چې د هغې ستاسو به ډېر ټایم نه خرابوم خو په تفصیل باندې به خبره کوم. د امیګریشن جنرال ډایرکټر چې کیلای ته تللی و دې خبرې له تللی و چې هلته د اورنګ آسنګ چې کوم دلته ایلیګل پاتې کیږي د هغوی دپاره یې کاونټرې کولاو کړې چې دا خلک په امیګریشن ته نه ځي، دفترو تلو ته ضرورت نشته او ډایرکټ په ایرپورټ ته راځي، د ځان سره به ټیکټ راوړي، د ځان سره به خپل ټیسټ راوړي او بیا به د کیلای ای په هغې پروسیجر باندې اخ که زړه طریقه را 500 رنګۍ جرمانه ورکي او چې جازي او دا سیستم 24 ګنټې وي kuatkere. Sehubungan dengan itu, GM telah melaksanakan penambahan kepada program ini dengan membuka kaunter khas program rekalibrasi pulang di lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA bagi memudahkan semua parti yang telah melang dokumen masing-masing hadir terus ke kaunter ini dan seterusnya pulang ke negara masing-masing. د دې خبرې مطلب دا دی چې د دې سړي سره به د خپل ملک پاسپورټ ژوندي. یوه خبره کو چېرې پاسپورټ ورسره نه د ده سره به خپل امبیسۍ به وله آوټ پاس ورکړي، دی وځي او په دغه کې کیلای کې ورته چې کوم ځای دغه کړی دی نو هغه دا دی. په دې کې اوکې tambahannya setiap parti yang ingin pulang menyurusi KLIA perlu melapasi saringan suhu badan. Agak sering aja agak suhu ciki. Pintu warta kami pintu cewek kolau kerdi 2, 3, 4, 5 au C. Nuda pintu bani badwi dan na nauzi au dan na bata counter kolau kerdi au da service pa 24 ganti. دې کې دلته لیکلي چې دا سروس په 24 غنټې پر خدمتن کاونټر ریکا لیبراسي pulang yang beroperasi 24 jam sehari mulai 1 Julai 8 Julai adalah merupakan satu game changer yang meningkatkan tahap kecakapan Jabatan Immigration Malaysia dalam pelaksanaan program rekalibrasi pulang. मतलब د خبرې دا دی
چې دا به 24 غنټې د 8 جولای نه د نن یې کولاو کو تر 31/12/2021 پورې به دا مسافرونه ځان له خزي ولکه پرس کو دی یو سړی د جمعې په ورځ باندې اجازه دی په یوه بجه باندې اجازه دی نو پکار ده چې دی نن مازیګر لاړ شي 24 غنټې پروسس دی د امیګریشن هغه پروسس په وشي بیا به بورډینګ ځان لوګي ځان له بسې د لاړ شي جاسته بخي جوزي به او شرطونه چې دي شرط چې هغوی کم دغه کړی دی نه هغوی وایي چې ولو bagaimanapun semua syarat program yang telah ditetapkan sebelum ini adalah masih terpakai katanya. Which کم شرطونه منګه مخکې ویلو اخکه شرطونه دي کم جو امیګریشن ته سړی لاړ شو ګوتې به ته ولګېدولې نوم به بلیک لیست کېده 1500 رنګه جرمانه به ورکوله نو اخکه شرطونه دي په شرطونو کې څه تبدیلي نه ده راوستې خو صرف دا یو کمودهان دا یو اساني زمونږ د مسافرو دپاره ورکړه چې دا خلک راشي ایرپورټ ته او ځان له په دغه کې کاونټر باندې خپل کار وکړي او ځان له خپل جاز ته وخېږي ځان له سیده خپل ملک ته ځي د دې نه علاوه بله خبره یې پکې دا کړله چې juga memudahkan parti yang ingin pulang ke negara asal tanpa perlu hadir ke pejabat immigration terlebih dahulu وی د امیګریشن دفتر تلو ته ضرورت نشته خو ایرپورټ ته راځئ زه به درته په اسانه پښتو کې ترجمه کوم چې تاسو پرې پوهیږئ او پر روان وخت کې کیلا دوه کې به هم کاونټر کولاو شي په کیلا دوه کې او په کوتا کې نابالو کې په کوچینګ کې په د کوم انټرنیشنل ایرپورټ دی په ملیشیا کې په دې ټولو کې به هغوی کاونټر یې کولاو کې دلته پکې دي لیکلي perlaksanaan counter khas ini juga akan dipanjangkan ke KLIA 2 dan pintu-pintu masuk antara bangsa yang lain. Wii pada Malaysia کې چې نور انټرنیشنل ایرپورټونه دي لکه داسې د پیننګ نه انډونیشیا ته خلک ځي که نه هغه هلته به هم کاونټر یې پر روان وخت کې کولاو کې لکه او بس دغه خبرې وي بل هغوی چې کومه ضروري خبره کړله وي دا تاسو نوټ کړئ د ځان سره جسترو ویلی شي دا خبرې ته ضروري غوږ کېدی هغه دا ده beliau meningkatkan semua parti supaya tidak menunggu sehingga saat akhir وی یو مهرباني وکړئ چې اخرنۍ میاشتې ته خپې مه راکاږئ مهرباني وکړئ اخرنۍ میاشتې ته خپې مه راکاږئ خو ځئ ځان له خپل ملک ته راځئ کاونټر باندې خپل کار کوئ او بل وی menggunakan khidmat orang. Parti supaya tidak menunggu sehingga saat akhir dan tidak menggunakan khidmat orang tangga atau izin bagi urusan program tersebut. د امیګریشن هغه مشر وی چې تاسو مهرباني وکړئ په دې کې د ایجنټ استعمال مه کوئ د ایجنټ هغه استعمال ته هغوی ویست نمبر راغستو ته ضرورت نشته یوه خبره کیلایې پینتو هغه ډومیسټک سړی چې کله د کیلایې ته دغه شي کتیبه ان ښه برانه کتیبه ان ویلی شي ایرې والحال ته قطع دریم چت څلورم چت چې دی د پنځم چت چې په کیلایې کې دی د هغې ته بله پس وي هغې ته ډیپاچر وي نو کتیبه ان دا قطع دریم چت چې دی کله چې پس خلک راځي د ملک نه نو د دې هغې چپ طرف ته هغې لومبي ګیټ طرف ته 2 نمبر ګیټ 3 نمبر ګیټ 4 نمبر ګیټ 5 نمبر ګیټ او 6 نمبر ګیټ دا 5 ګیټونه یو ته کولاو کړل دي په دې کې به پلینټ کې کس ودرېږي هغه سوهو به چې کوي د هغې نه وروستو به بیا دننه ځي پلینټ کې به ودرېږي د ده سره به ټیکټ پرس کو د یو سړي سره ټیکټ د سبانۍ ورځې دی جو نن دی ښه د وخته لاړ شي لکه 24 غنټې سروس 24 غنټې سروس په دې بیان کې تاسو ماته ووایئ 24 جام 24 غنټې سروس اوکې بیا به ځان له خپل بورډینګ کوي او ځان له خپل دغه ته ځي لکه مهرباني وکړئ به ځان پسې دا ډېر بیکونه او دا ډېر کارپېټونه او دا ډېرې کمبلې دا شیزونه هم د ځان سره ځکه چې په دغه کاونټر باندې تاسو ځئ
دغلته لا پاسپورت صفا کوي دلته ته بیک راکاږي بیک یو طرف ته وړي بیک بل طرف ته وړي نو مهرباني وکړئ انګریزان وی چې لایټ دغه کې سفر کې نو د ځان سره بیګیج کم وړه نو تاسو په تکلیف کې په پاکستان پیسې ځان سره اوسه دلته دا شاپینګونه دا شیزونه مال دا هر څه په پاکستان کې میلاویږي لکه د لاګیج نه یو خاص ګوریزو کې لکه او لاړ شه د نن نه کولاو شوی دی د 31/12/2021 پورې د دې اخیرانه ټیم دی په لای کې کاونټر کولاو کو په کتیبه ان کې په ایریول حال کې په دریم چت کې پینتو د تماوي دروازه 2 3 4 5 6 په دغه کې په پلان کې خلک ولاړی تاسو کې ودرېږي دا غیر لپاره پکار سي ستاسو سره چې ستا د پاکستان پاسپورت کو د پاکستان پاسپورت سره نه ام بي سي تلاټ شي ام بي سي نه ځان لا اوټ پاس راواله 65 رنگه داګه بایر دی چې ستا سره دغه اوټ پاسي 1500 رنگه جرمانه ده او سامانونه د ځان سره مدا کوي چې بیا پلان کې ته تکلیف نه د یو سړی جاز د جمعې پورز دی نه د زیارت پورز دی لاړ شي د امیګریشن کار به کلیر شي جوالته د انتظار وکي سباله د خپل بورډینګو کې جوزان لدیزي د کلای نه لا واغوي چې په کلای دوه کې بمنګ کاونټر کولاو او د ملیشیا په نورو زینو کې لکه په کوټه کې نابالو کې انټرنیشنل ایرپورټ دی پاګه کې بم کولاوي په کوچینګ کې انټرنیشنل ایرپورټ دی پاګه کې بم کولاوي په پیننګ کې انټرنیشنل ایرپورټ ته پاګه کې بم کولاوي چې په کوم ځای کې انټرنیشنل ایرپورټ دی پاګه کې بم منګه دا کومډهان دا کم سہولت چې دی دا به منګه کولاو او چې دا کم الیګل خلک ته نو هغه د مهرباني وکي او ځان لري د دې پروګرام د لاندې خپل ملک ته لاړ شي کله چې 31/12/2021 شي دا خبره ډیره په غور باندې واورئ ګوره د پرمټ لپاره اجازه تم 31/12/2021 د تلو د بارم 31/12/2021 خو کم سړی چې ایلیګل پاتې شو نو 10,000 رنگه به بیا آن د سپورت جرمانه ورکی په 4-5 ورځې کې کو دغه جرمانه ور نکړه نو دغه سړی به بیا 15 کال جیل لذي زما مسافر ورونو زه تاسو ته یو اجازانه درخواست کوم پتا سواریانه مې د را پاسې دم نه مې چیس کړلا سار مې صرف یو پیاله چې د مانځنه رستو سکلې وا نه مې جامت کړلې صرف دغه مې کو برش مې کو دا خبر راته مېلاو شنو ما دا ضروری وګڼله چې تاسو زمونږ مسافر یې موږ تاسو درد لرو موږ تاسو احساس لرو تاسو زمونږ نه یې موږ تاسو نه یو موږ یو شان پښتانه یو زمونږ شرم آیا زمونږ غم خادي دا هر څه شریک دي نو دا ما ضروری وګڼله چې زه راشم او دا خبر تاسو ته درکم او په تفصیل باندې تاسو ته دا خبر وکړم چې مهرباني وکړئ د دې ځای حالات ښه نه دي دلته څوک سره نه غونډان کي خو دا نقصان د ترابیخ شي 15 کاله جیل یا 10,000 رنګه جرمانه نو زموږ خپل غریبي کوټګۍ دي نو بیا بالته څه چل کوي مهرباني وکړئ او د دې کم سہولت چې د حکومت ورکو د دې نه پیدا واله او ځان له خپل کور ته خپل ملک ته لاړ شي خپل اهل عیال لا خپل مور پلار لا خپل بچو لا د کوم سړي سره کاغذونه برابر دي ناغه ته خو سنوي کنه من خو بناسیو چې کله حالات خشي جوزانه خپل مزدوري کو کورونو کې ناسیو لگا تاسو مهرباني وکړئ دا ته واجزانه سوال کوم یو درخواست ته کوم کاغذونه خو برابر نه هیڅ قسم شرط پکې نشته صرف پاکستانی پاسپورت پکار دی کو هغه دی ژوندۍ جز زاد کلایه تا 1500 ورکوا ځان خپل ملتزه کوچری دغه د سره نی دا نو لاړ شي ام بي سي ته پاکستانی پاسپورت سره نشته په 65 رنگه باندې ام بي سي آؤٹ پاس ورکی جو هغه ځان لروخ کا جو راشه کلایه تا جو پلین کې ودرېګا 1500 رنگه جرمانه ورکا اجازه ځان لکلیتا نو زما د خپل ټولو مسافرو ته یو پیر بیا دا درخواست دی چې کوشش وکړي الله تعالی رحم کو 30/2021 هغه اخرنه تاریخ خولیو په دې 2-3 ورځې کې موږ ډیر زیات کنفیوز شو یو چاسوي خو دې خبر نو راغله نو به هر حال ماته خو ډیر شیخ خلکو واتس اپ کړي دي مور دا جواب ورکړل چې ورو چا دا ویډیو کړل یا چا دا خبره کړل دا غنه ځان ته پوسو کما ته تک تور تیار ده زګه
چې زه به ستاسو د دې خبرو په آخرت کې هم ذمہوار یم. دا زه خپله ډیوټي ګڼم، دا زه خپل یو ذمہواري ګڼم چې تاسو ته به زه هغه خبره کوم چې هغه د حکومت د کور نه راوځي او د هغې زما سره ثبوت وي. بغیر د ثبوت نه داسې په هوا نه راځم چې د شیشې ته خوشحالېږم جو کیسې کومه لکه داسې خو به زه ځان له کښېنم جو ځان له باسې د خپلو ملګرو سره ګپ لګوم که نو څه ضرورت دی چې زه لایب راځم او تاسو ته نقصان در رسوم لکه. مطلب مې د خبرې دا دی چې د دې نه پیدا والی 31/12/2021 اخرنی تاریخ دی. په دې لاکډاون کې به الله تعالی زموږ څخه دعاګانې قبول کړي، ستاسو د ټولو مشرانو دعاګانې به الله تعالی قبول کړي. دوره آسان سیستم یې ورله جوړ کړو، دوره آسان سیستم چې په دې کې یو سړی اوس نه ځي ملته که نه نو سروپه ناروا به کوي او د ځان سره به ډېر غټ ظلم کوي. نو دا زما تاسو ته یو عاجزانه درخواست دی، مهرباني وکړئ او د خپل ملک ته لاړ شئ او انشاءالله زمونږ د سبا سراوي چې څوره مسافر زمونږ پښتانه یا هر قسم زمونږ د پاکستانیان دي هغوی دې هم دغه غم نه کوي، ځکه چې هغوی بیخي په دې بیان کې دا کم لیټر چې راغلی په دې کې دا خبره کړې ده چې په راروان وخت کې به انشاءالله په دغه کې هم کولاو، په کیلایه کې ورته کولاو کو، په کیلایه دو کې به ورته کیدای شي سبا یا بله ورځ کولاو کي او داسې په مزه مزه به ورته په هر ځای کې کولاو کي او دا خلک په خپل ملک ځان خپلو ملکونو ته لاړ شي. خو بیا بسې قانون هم را روان دی که نه. بل زه بیا یو پیرا د خپلو ټولو مسافرو ته یو عاجزانه درخواست کوم چې داسې ضروري خبره نه لکه دا شی بیا ګورئ بیا ګورئ بیا ګورئ ریوس کوئ ګورئ چې تاسو پرې پوه شئ. کو بیا هم تاسو نه یې پوه شئ خیر دی موږ ته وایس میسیج کوئ، موږ به انشاءالله چې تاسو له ستاسو د هغې وایس میسیج هم جواب درکړو. بل مهرباني وکړئ دا پیج د سره لایک کړئ. موږ ستاسو د دغه دپاره ستاسو د ستونزو دپاره په دې باندې راځو، موږ پیاسې په زول نه راځو. نو تاسو دا لایک کړئ، مخې ته د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې ډېرو مسافرو ته او ډېرو پښتنو ته له دې نه پیدا ورسي. دغه څه خبرې وې چې ما ضروري ګڼلې یو پیری بیا کومه. کیلایې کې کاونټر د نن نه کولاو کو، په کتیبه آن کې په ایریول حال کې پینتو چې کومې دروازې دي مخې ته 2 3 4 5 6 دا 15 دروازې دي. په دې کې به په لینډ کې خلک ولاړي، تاسو هم ځای په لینډ کې ودرېږئ. ستاسو جاز په سبا له دی نو نن لاړ شئ. 24 ګنټې سروس پئ، 24 ګنټې سروس پئ. سامان د ځان سره ډېر مه وړئ ځکه چې ستاسو لا کلیرنس نه دی شوی او دلته دا سامان په ځان پسې راکاږي نو دا لویه کیسه ده. نو داسې یو خاص ګوریز وکړئ، پیسې د ځان سره واوسئ جو هلته به په پاکستان کې ځان له سامانونه والی لکه کم سامانونه چې دلته به د ملیشیا کې کمبل دی جو په پاکستان کې هم میلاویږي، شیمپو دی جو په پاکستان کې هم میلاویږي. لکه پیسې کوي د سره جو پیسې د ځان سره واوسئ، هلته به بیا د خپلو اخلو عیال له شاپینګ وکړئ. لکه نو تاسو به ستړي کېږئ نه، تاسو ته به تکلیف نه رغېږي. لکه 500 رنګۍ جرمانه ده. پاکستاني پاسپورټ چې دی ژوند دی کو پاکستاني پاسپورټ ته مړي نو لاړ شئ امبیسۍ ته، په امبیسۍ کې ځان له آوټ پاس راواله، په 65 رنګۍ باندې آوټ پاس ورکوي. په هغې آوټ پاس کې هم 5-6 میاشتې ټیم وي. که آوټ پاس راواله او هغه امیګریشن والا مشر چې کوم دی ډایرکټر جرنل هغه هم دا خبره وکړه چې اخرنۍ میاشتې ته خپې مه راکاږئ. دلته په دې بیان کې ورکړلي او تادي وکړئ او ځان له خپل ملک ته ووځئ، خپل ملک ته لاړ شئ. په کوم ځای کې چې ژوند کوئ الله تعالی مو تل ښاد او آباد او بریالي ساته. کو په دې خبرو کې زما نه څه غلطي شوي نو ملایان وي ماپ دنیا دن آخرت. نو زه امید لرم چې تاسو به ما ماپ کوئ. دا ما خپله ډیوټي ګڼله چې زه راشم او تاسو ته په تفصیل باندې خبره وکړم. ثبوت یې را سره شته، په هوا باندې خبرې نه کوم. الله دې ما د هوا د خبرو نه وساتي. کیلایې ته ځئ، خپلې جرمانې بهر کوئ، ځان له خپل ملک ته، خپلو بچو له، خپل اهل عیال له خو الله په خیر باندې ورسوه. موږ به راته دعاګانې کوو، موږ ته هم دعاګانې کوئ. په کوم ځای کې چې ژوند کوئ جو الله تعالی مو ښه ساته. بل په دې لاکډاون کې ستاسو په چاپېرچل کې کو کمزورې خلک دي، تاسو ته پته لګي چې دا خلک کمزورې دي، دوی به دیاړي کوله، دوی به واښه کټ کول او د دوی وس مخه نشته. نو مهرباني وکړئ د هغوی سره د خپل وس مطابق چې ستاسو د وسه څه کېږي نو امداد ورسره وکړئ، هغوی له حوصله ورکړئ چې دا خلک زمونږ دا قوم زمونږ دا پاکستانیان د خودکشو طرف ته نه ځي. او پی سی آر ټیسټ پکې ضروري دی. محمد عمر دا خبره وکړه پی سی آر ټیسټ تاسو خیر دی یو ورځ مخکې وکړئ، څه مسله خو نشته، هم د ځان سره واوسئ. لکه په سبا له به ستاسو جاز دي یو ورځ مخکې لاړ شئ دغه ته. ډېره ډېره مننه. الله تعالی مو تل ښاد او آباد
او بریالي ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. دا ما خپله ډیوټي ګڼله چې زه راشم او تاسو ته په تفصیل باندې دا خبره وکړم. نو زه امید لرم چې د دې پروګرام نه به ډېر زموږ مسافر مستفید شي. په دې کې اوس میګریشن ته تلو ته ضرورت نشته، په دې کې یو څه شي ته ضرورت نشته، سیده ځان له کیلایې کتیبه ان ته ځئ، اول ته ځان له خپله جرمانه بایر کوئ او بیا ځان له خپل ملک ته ځئ. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. پاکستان زندہ باد. ملیشیا بولے ملیشیا.